سلامونه نیکې هیلې ملګرو خدای وکړو روغ جوړ به او د سخت کالي به مو پر تن وي تر دې دمه به ښه یاستئ خوږو دوستانو نن یو ځل بیا تاسو ته له یوې خوندورې ویډیو سره حاضر شوی یم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې څنګه کولی شو د یوټیوب شارټ ویډیوز وایرل کړو نو نن مې د دې اړوند یوه ډېره زبردسته طریقه راوړې ده چې تقریبا په څلورو یا دریو ویډیوګانو کې به تاسو خپل چینل ویډیوګانې وګورئ چې وایرل شوي نو دا طریقه څنګه ده څنګه به دغه ویډیوګانې شارټ ویډیوز چې کومې دي هغه وایرل کوو راځئ تاسو په دې ویډیو کې راسره وګورئ انشاءالله تاسو به له دغه طریقې څخه پوره خوند واخلئ لومړی خو دغه زما مخامخ کوم چینل چې ګورئ اسلامیک ویډیوز دغه چینل ما جوړ کړی دی تقریبا کمه موده کېږي که نه ما په واتساپ ګروپ کې د ملګرو سره سکرین شاټ هم شیر کړی و بیا ما دومره وخت نشو پیدا کولی چې زیات ویډیوګانې ورته اپلوډ کړم خو بیا هم هغه کم اندازه ویډیوګانې مې چې شارټ اپلوډ کړي دي په هغه کې نتیجه مثبته ده او دغه ټریک مثبت ختلی دی تاسو وګورئ 890 سبسکرایبرز راغلی دي چې ټول ریل سبسکرایبرز دي که نه دا بیا بیرته ډراپ کېږي نه او په څنګ کې تاسو وګورئ دغه لاندې ویډیوګانې دغه مسجد کومه ویډیو چې ده پاس لومړی ویډیو وګورئ 4 ورځې مخکې تقریبا ما اپلوډ ده بیا مې 4 ورځو کې فعالیت نه دی پکې کړی همداشان 15 ورځې مخکې مې لاندې و اپلوډ ده 6 ورځې مخکې مې بیا دا بل اپلوډ ده که نه په دا ډول ما دا ویډیوګانې اپلوډ کړي دي او بیا په دې باندې سبسکرایبرز راغلي لایک راغلي کمنټ راغلي دي همداشان ویوز راغلي دي د چینل څنګه دی پر مخ ولاړ شوی دی دغه پرمختګ کړی دی هغه څنګه هغه ټول د شارټ ویډیو په ذریعه نو تاسو هم کولی شئ چې تاسو خپل چینلونه هغه که په هره موضوع کې وي تاسو یې لومړی د شارټ ویډیو په ذریعه خپل سبسکرایب پوره کړئ مخ پر وړاندې بوځئ او ان تر دې که چېرته تاسو 10,000 سبسکرایبرز په یوټیوب باندې پوره کړل تاسو پر همدغه 10,000 سبسکرایبو زرو باندې څنګه کولی شئ خپل د ټیک ټاک مونیټایز هم د ټیک ټاک اکاونټ البته نو دغه اکاونټ یعنی د یو کې اکاونټونه کوم چې د ټیک ټاک که نه متحده ایالاتو یا د جرمني یا د نورو داسې هیوادونو چې هغه باندې ډالرې ورکوي په یوه دقیقه ویډیو باندې نو تاسو هغه کولی شئ چې ترې مونیټایز کړئ خو څنګه به تاسو 10,000 سبسکرایبرز پوره کوئ هغه یوازینۍ طریقه دغه ده چې په دې طریقه تاسو کولی شئ ریل سبسکرایبر 10,000 پوره کړئ تاسو به شارټس اپلوډوئ په شارټ باندې تاسو ته سبسکرایبر راځي او که چېرته بیا هم تاسو یوټیوب نه کارولو یوازې مو ټیک ټاک کارولو تاسو کولی شئ دغه 10,000 سبسکرایبرز چینل څنګه کوئ خرڅ هم کوئ نو که نه نن سبا ډېر کسان شته چې هغه چینل اخلي سبسکرایبرز یې زیات وي یوازې د زیاتو سبسکرایبرزو دپاره نو تاسو کولی شئ چې هغه څنګه کړئ خرڅ کړئ او بل دا چې تاسو نن سبا وخت کې چې 1000 سبسکرایبرز اخلئ تقریبا 800-900 افغانۍ په هغې باندې به ورکوئ ځکه ما شخصا اخیستي دي ماته مخکې معلومات کېدل اوس یې هم معلومات کېږي تقریبا 800-900 افغانیو پورې څنګه کېږي اخیستل کېږي نو هغې په ځای هغه بیا دغسې وي چې فیک وي که نه دومره ریل نه وي لکه څنګه چې په دغه شارټ ویډیو باندې راځي نو تاسو دغه شارټ ویډیوز اپلوډ کړئ شارټ ویډیوز په ذریعه تاسو کولی شئ چې خپل سبسکرایبرز پوره کړئ په څنګ کې تاسو چینل خپلې موضوعګانې کومې ویډیوګانې مو چې موضوع وي هغه خپروئ لانګ ویډیو هم په همغه موضوعګانو کې بیا خپروئ مشکل نشته نو تاسو ته به هلته سبسکرایبر څنګه وي پوره وي بیا تاسو لینکونه شیر کوئ تاسو ته به څنګه کېږي ویوز راځي او همداشان وچ ټایم مو چې پوره شو تاسو یې مونیټایز کولی شئ په څنګ دغه د ټیک ټاک کوم مونیټایزیشن چې دی په دغه سبسکرایبرزو باندې البته چې ورکوي هغه نه فالورزو ته هلته ضرورت لري چې په ټیک ټاک کې د ستا فالورز وي نه ویوزو ته یعنې که نه هغه خو شرایط دي چې 10,000 فالورز باید پوره کړي 1,000,000 ویوز پوره کړي په هغې وخت کې ستا ټیک ټاک اکاونټ مونیټایز کېږي یا هغې نه ته بیا څنګه کولی شئ ارنینګ کولی شئ هغې نه پیسې ګټلی شئ نو بل دلته دا چې د یوټیوب ذریعې نه چې کله ته مونیټایز کړې هغه دغسې وي چې نه د فالورز وي نه د ویوز وي هیڅ دی نه وي په 0 فالورز او 0 ویوزو څنګه کېږي مونیټایز کېږي نو تاسو کولی شئ چې هغه ډېر په اسانۍ سره ترې مونیټایز کړئ نو دغه چینل دی اوس زه تاسو ته دغه شارټ ټریک ښایم چې دغه شارټ ټریک به تاسو څنګه کوئ په کومو اصولو څنګه به ویډیو اپلوډوئ شارټ ته چې تاسو ته هغه ویډیو وایرل شي یعنې تقریبا ډېرې ویډیوګانې نه درته ښایم حد اقل لومړی مې 3 وښیلې که نه که چېرته تاسو د 3 ویډیوګانې بیا هم به دې کې نه شوي وایرل زړه به نه ماتوئ ان چې تر 6 پورې رسوئ زه مو ذمهوار یم خو ستاسو چینل به څنګه شي مخ پر وړاندې روانه شي هېڅ لینک یې مه شیر کوئ هېڅ مه شیر کوئ ستاسو چینل به په اتومات ډول خپله پر مخ ځي نو راځئ تاسو دغه ویډیو راسره وګورئ په دې ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته سټپ بای سټپ ښایم
چې څنګه دغه طریقه وکاروو، څنګه دغه ویډیوګانې وایرل کړو او څنګه یوټیوب ته ویډیو جوړه کړو او څنګه یې اپلوډ کړو تر څو چې موږ ته ویوز پرې راشي، سبسکرایبرز پرې راشي، بغیر د شیر نه خلکو ته مخ ته چینل ورشي او هغه یې سبسکرایب کړي. تاسو زما دغه چینل ګورئ که نه، لاست 28 ډیز یې ګورئ، هغه 8000 سبسکرایب ویوز چې کوم دي 8000 ویوز البته هغه راغلي دي او 890 سبسکرایبرز راغلي. دا خو ما لا هېڅ فعالیت نه دی کړی. که چېرته تاسو فعالیت وکړئ لرې نه ده چې تاسو په یوه میاشت کې یا په 2-3 هفتو کې تاسو خپل سبسکرایبر څنګه کوئ تر 10,000 پورې ورسوئ. نو راځئ تاسو دغه ویډیو را سره وګورئ او که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو لازما لایک کړئ. زموږ د ټلیګرام چینل ته هم سر ورښکاره کړئ په لومړي کمنټ کې. که په فیسبوک ویډیو ګورئ لینک موجود دی او همداشان په یوټیوب کې هم په لومړي کمنټ کې لینک موجود دی. تاسو کولی شئ زموږ د ټلیګرام چینل څخه هم لیدنه وکړئ او هلته بېلابېل خوندور معلومات درته خپرېږي. راځئ د ویډیو په طرف. لومړی به تاسو دوستانو دغسې وکئ چې تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ چې هغه پینټرسټ په نوم دی که نه، دغه مخامخ ګورئ په سکرین باندې. دغه پینټرسټ ایپ چې کوم دی دا تاسو سره په څه کې مرسته کوي، تاسو یې باید ولې ډاونلوډ کړئ که نه. د دې علت څه دی ولې ډاونلوډ کړو؟ لومړی علت خو دا دی چې په دې کې که چېرته تاسو دغسې څه ته اړتیا لرئ چې هغه کپي رایټ نه وي او بل دا چې HD بڼه وي، نو د ګوګل څخه یې په پینټرسټ کې په ښه کیفیت سره ډاونلوډ کولی شئ. نو تاسو به لومړی څنګه وکئ، پینټرسټ پر ډاونلوډ کړئ. پلی سټور ته به لاړ شئ. زه به تاسو ته دلته وښیم، یو ځل به درته لاړ شم. کله چې پلی سټور ته درته راشم دلته به زه ولیکم چې پینټرسټ. تاسو به څنګه وکئ، همدغه PIN لومړی تاسو وګورئ په اتومات ډول راواوښتو. دا څنګه شو، مانه اپډیټ اوس غواړي. ما سره فعلا شته، زه له دې څخه کار اخیستلی شم، زما نیټ هم ضعیفه دی، نو زه د همدغه څخه کار اخلم تر څو تاسو ته په ویډیو کې دغه طریقې وښیم. زه به یې بیا بل وخت اپډیټ کړم، خو تاسو به څنګه وکئ که در سره و اپډیټ به یې کوئ تر څو نوی شي، نوی اپډیټ یې درته را ډاونلوډ شي. او که چېرته تاسو سره دغه ونه تاسو راشئ دغه انسټایل کړئ، انسټایل به یې تاسو ته لیکلی وي، بس په اتومات ډول انسټایلېږي. نو دغه به تاسو څنګه وکئ، را ډاونلوډ کړئ. البته د ټلیګرام چینل کې به یې زه لینک هم درته واچوم، هغې له طریقه لنډ ورتللی شئ. نو تاسو به دغه بیا راخلاص کړئ. کله مو چې دغه راخلاص کړ ګورئ دا دومره ضروري نه دی چې په شارټ ټریک کې دا ضروري دی، خو په دا خاطر چې دلته ویډیوګانې ترې HD راواخلئ او هلته چې کومې په کارېږي چې په کومه ذریعه سره کولی شو موږ دغه ټریک وکاروو چینل مخ پر وړاندې یوسو، نو دلته HD ویډیوګانې پیدا کېږي، مثلا یا تصویرونه پیدا کېږي که نه. زه دلته راځم، هر ډول ویډیوګانې یا تصویرونه چې تاسو را ډاونلوډ کړل هغه ستونزه نشته ښه. زه دلته یوه ویډیو پکې غواړم تر څو دقیقې یا ثانیې کوچنۍ وي چې زر هلته تاسو ته اپلوډ شي. دغه یوه د 14 ثانیې ده، دغه به راواخلم دلته به یې ډاونلوډ کړم. ښه ملګرو ما دلته دغه ویډیو را ډاونلوډ کړه، اوس له دغه صفحې څخه تېرېږم، راځم خپل یوټیوب ته. دلته به تاسو بیا څنګه وکړئ، یوټیوب ته به راشئ. هر کله چې زه خپل چینل ته راغلم دلته کوم ځای کې چې ویډیو اپلوډېږي دغه پلس آیکن ګورئ، په دې باندې به څنګه وکړئ، تاسو به دلته کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو ته دغه ځای راوړي، دلته به تاسو راشئ، هغه خپله ویډیو چې کومه ویډیو ده هغه به راواخلئ. کله مو چې هغه راواخیسته دلته به یې سلیکټ کړئ، د هغې وروسته به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. ښه شارټ کې به یې راواخلئ. اوس د دې څخه به په ډن باندې کلیک وکړئ. دلته دغه پروسیسینګ به تاسو ته هم جریان عمومي، کله چې دغه پروسیسینګ پای ته ورسېده مخته نور صفحې درته راځي، هغې څخه تاسو کولی شئ چې بیا وړاندې لاړ شئ، یعنې دغه صفحه راغله. اوس له دې څخه زه بیا دغه چک کوم مخکې وړاندې زما دلته دوستانو دلته چې دغه صفحه راواوښته دلته زه دغه ټریک استعمالوم. اوس دغه ټریک چېرته دی، دا په ساوند کې دی ښه، یعنې دلته یو ساوند دی. که چېرته تاسو په اسلامیک ویډیو باندې واچوئ، یو اسلامیک نه هره ویډیوګانو باندې چې هر ډول ساوند چوئ که نه، خو له دغه ځایه به یې چوئ. خو که چېرته تاسو اسلامیک ویډیو اپلوډ کړئ ما به ښه پوهېږئ چې څه کېږي که نه، نور به ضرورت نه وي. دلته آرټ ساوند باندې کلیک کوم. کله مې چې دلته کلیک وکړ دغه لومړی ساوند تاسو ګورئ، یا نبي سلامه، یو دغه دی او بل تسبیح دی. نو تاسو چې د دې څخه هر یو استعمال کړئ ستونزه نشته، که یا نبي السلام مو استعمال کړ دغه ساوند او یا مو تسبیح استعمال کړ، دغه نور ساوندونه هم دي البته هېڅ ستونزه هم نشته، خو زه دغه اسلامیک ویډیو ده اسلامیک ساوند به ورباندې استعمالوم. دلته ما دغه باندې کلیک وکړ، دلته به تاسو ته څنګه دغه چک نشان راشي که نه، دغه ویکتور
په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو اصلي موضوع د ټریک پر همدغه ځای کې ده. تاسو به دغه ساوند کاروئ. کله مو چې دغه له همدغه ځایه راواخیست یعنې د ویډیو پسې به همدغه ساوند نه بندوئ. تاسو به راځئ دلته به دغه ساوند ورته سیو کوئ او بیا به دا ویډیو څه بندیږي او دا به بیا اپلوډوئ. اوس په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. په نیکسټ باندې مو چې کلیک وکړ کیپشن یور شارټس دلته به تاسو هشټګ ووهئ. مثلا زما اسلامي ویډیوګانې دي ستاسو ویډیوګانې چې د هر بخش اړوند وي تاسو به ما بخش کې څنګه وکړئ هشټګ یې ورکړئ. مثلا اسلامي ویډیوګانې دي زه ورته وایم چې اسلامیک که نه هشټګ مې ووهه اسلامیک مې ورکړ. اوس لاندې ما ته څو ټګونه راواوښتل. اسلامیک لاودر په نوم دی اسلامیک میریج په نوم دی او اسلامیک شارټس په نوم دی او همداشان لاندې چې زما اسلامیک سټاټس اسلامیک ویډیوز دی ټول په دې ډول ماته پر همدغه اسلامیک برخه کې څنګه شول ټګونه راواوښتل. تقریبا دا ماته وایي لومړی ټګ اسلامیک لو چې دی هغه 480K یعنې 480,000 ویډیوز په دې باندې جوړې شوي دي چې هغه له جملې څخه 9300 چینلونه دي. نو زه څنګه کوم زه هم همدغه کاروم. هغې وروسته لاندې ما ځینې راخیستي دي دغه مسجد الحرام دغه مې راخیستی دی که نه آی لو یو مدینه شریفه ما دا راخیستي دي همدغه ټګونه دي. بیا راځم دلته یو بل هشټګ ورته استعمالوم. دلته دغه اسلامیک یو ځل ننګوم ځکه پاس راخیستل شوي دي. زه دلته بیا دغه ورکوم اسلامیک او بیا دلته اسلامیک شارټس ټګ راخلم دلته بیا فاصله ورکوم دا بیا ختموم بیا ټګ راخلم. هغې وروسته بیا دلته اسلامیک ورته لیکم. دلته ټګونه تاسو سره په دې کې مرسته کوي تر څو څنګه شي ستاسو ویډیوګانې وایرل شي. نو دغه اسلام په نوم د یو ټګ چې هغه تقریبا 17 میلیونه خلکو کارولی دی او بل دا چې بیا هم دغه اسلامیک ویډیوز او شارټس نوم ورکوم. په دې باندې به ماته نور هم څنګه شي راواوړي. اسلامیک سټاټس مثلا ما راواخیسته نو همدغه مې راواخیستل. دلته تاسو 100 حروفه ورکولی شئ بس همدغه بس دي. د هغې وروسته راځم د ویسیبیلیټي تاسو وګورئ ویسیبیلیټي به څنګه کوئ دلته پبلیک به یې کوئ. هغې وروسته لوکیشن کې مهمه خبره ده که چېرته مو د موبایل لوکیشن هم خلاص و هغه هم در سره بند کړئ. یعنې دغه پاس ځای کې چې کله تاسو موبایل راښکته کوئ دلته لوکیشن دی نو لوکیشن تاسو څنګه کوئ در سره بند کړئ. د هغې وروسته دلته هم لوکیشن مه ورکوئ. سلیکټ آډینس ته به راشئ دلته نو اټس ناټ میډ فور کایډ دا به ووهئ. د هغې وروسته به لاندې راشئ بس پر همدغه ځای به یې بس کړئ. د هغې وروسته اپلوډ شارټ باندې به کلیک وکړئ او بل دا که تملیل مو دغه ویډیو ته بدلول یعنې لومړی سر کې د خلکو ته څه ډول ورشي نو هغه به په دې قلم باندې کلیک وکړئ. دغه پاس کونج کې پاکس باندې چې قلم برېښي دلته بېلابېل هره برخه نه تملیل مو خوښ و همغه برخه به ورته انتخاب کړئ. بیا پاس چک ګورئ چک باندې به کلیک وکړئ نو همغه برخې تملیل به څنګه شي انتخاب به شي. را به شي د هغې وروسته اپلوډ شارټ باندې به کلیک وکړئ نو ستاسو شارټ به څنګه شي دغه لنډې ویډیوګانې هغه به اپلوډ شي. هر کله چې اپلوډ شوي تاسو زما دغه لاندې ویډیوګانې وګورئ ګورئ 400 450 ویوز که نه هغه کې تاسو ورځې هم ګورئ ځینې 10 ورځې ځینې 7 ورځې 6 ورځې 11 12 ورځې که نه دومره پخوانۍ څنګه دي اپلوډ شوي دي. هغې په څنګ کې ما لنګ ویډیو هم ورته اپلوډ کړي دي. نو کله چې تاسو دغه ویډیوګانې اپلوډ شوي تاسو به په دې سره ویوز ترلاسه کوئ سبسکرایبرز به ترلاسه کوئ. تاسو به خپل سبسکرایبرز پوره کوئ او بله خاص خبره دا چې تاسو کولی شئ چې بیا خپل د ټیک ټاک اکاونټ هم ترې مونیټایز کړئ. تاسو کولی شئ چې نور ویډیوګانې ورڅخه خپرې کړئ او په وخت څخه له دې څخه څنګه وکړئ ارنینګ وکړئ. نو هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي همدغه ټریک استعمال کړئ او انشاءالله کار به کوي او که چېرته کار وکړ همدغه زموږ چینل بیا هم در سره سبسکرایب کړئ او څنګه د بیل نښان ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو دمخه تاسو ته در ورسیږي. تر بله ویډیو مو په رب سپارم. الله په امان ښې شېبې ښه وختونه.